یو شامپو درته ښیم چې په دې شامپو کې په واسطه د دې شامپو په واسطه تاسو کولی شئ د سر پخه 100% له منځه یوسئ. د سر پخه په نن سبا اکثرو خلکو کې ډېر مشکلات رامنځته شوي دي. دا پخه یو ډېره غټ ستونزه ده د یو انسان لپاره، کوم اشخاصو کې چې د سر پخه موجوده وي، ځکه هلته کوم ځای کې چې پخه کوم شخص د ویښتان پخه لري د هغه ویښتان متیږي، غورځېږي او د ویښتان د تلیدلو باعث کیږي. نو سر پخه په اکثره خلکو کې ډېر غټ ستونزه ده، ځکه یو خو ویښتان تویېږي، بل دا چې دته غټ مشکل دا وي شدید خرښ یې درته پیدا کړی وي. تاسو د ویښتانو یا د سر پسینۍ برخه وچیږي چې وچوالي په نتیجه کې هغه پاټ یا ډډوالی پیدا کوي چې وروسته په پخه بدلیږي. نو یو بهترینه شامپو زه تاسو ته ښیم چې د دې شامپو په واسطه د سر پخه 100% له منځه ځي، ځکه دا کیټوګینازول شامپو ده چې دا خپله د سر پخه له منځه وړي. خو دا شامپو استعمال زه تاسو ته ښیم، ډېره بهترینه شامپو ده چې څه ډول تاسو دا شامپو استعمالولی شئ. تاسو ته نوم هم در ښیم او دا شامپو به تاسو بازار کې پیدا کړئ. بیا د دې استعمال هم تاسو کولی شئ په څه ډول زه تاسو ته په ویډیو کې ښیم، په هماغه طریقه تاسو دا شامپو استعمال کړئ، هماغه شامپو تاسو استعمال کړئ. کله مو چې استعمال کړه ستاسو پخه به په سر کې 100% له منځه لاړه شي. دا شامپو زه تاسو ته ښیم. ګرانه کتونکیه، په ویډیوي ډول ستاسو د پوښتنو مطابق ځوابونو ترلاسه کولو لپاره مهرباني وکړئ د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو ستاسو د پوښتنو مطابق ویډیو تر ټولو تر مخه تاسو ته در ورسیږي. د ډینون په نوم تاسو کوم ګورئ، دغه نوم یې هم در کوم، په عکس کې نوم در کوم. دا ډینون په نوم شامپو ده چې دا خپله کیټوکینازول لري، چې دې په نوم شامپو تاسو کیټوکینازول فارمولا ده، ډینون په نوم شامپو ده، په عمومي پرشګاو کې پیدا کیږي. دا به تاسو واخلئ. دا شامپو په هفته کې 2 ورځې خپل سر په مینځئ. څه ډول یې په مینځئ؟ کله مو چې خپل ویښتان لانده کړه، د لانده کولو وروسته په دې شامپو به په سر ووهئ. 1 دقیقې لپاره به تاسو خپله شامپو په دې پرېږدئ، سر به د شامپو به له منځه نه وړئ. کله 1 دقیقې وروسته به تړمو اوبو خپل سر ومینځئ او شامپو به یې له منځه لاړه شي. په دې شامپو باندې تاسو په هفته کې 2 ځلې خپل سر خپل ویښتان مینځئ، انشاءالله 100% به مو پخه له منځه لاړه شي. ویډیو مو که خوښه شوي لایک یې کړئ او شیر یې کړئ ترڅو د نور پښتانه ملګري هم د دې ستونزې څخه خبر شي. د ویډیو کتل څخه مننه.